السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترمو مسلمانانو ورونو، دغه ځوان به تاسو پیژنئ، ثاقب په نامه باندې. د یو 2-3 ورځې مخکې په ټولنیزو رسنیو کې یو ډېر ښه تمثیل وړاندې کړ. ده وویل چې زه د خپلو کړنو نه توبهګار شوم، ما ته الله هدایت وکړ، ما د امارت ملاتړ اعلان کړ، زه به نور د علماو توهین نه کوم. خو لیکن د 13 ساعتو تېرېدو وروسته دی بیا یو ویډیو وکړه چې زه چې یم د جمهوریت نه یم اوښتی، زه به هغه خپل کړه بیا کوم، زه به بیا په علماو پسې غږېږم. نو دغه کړه د ده دغه یو څه خبره وه، څه کړه و، دا ولې داسې یو څه ده وکړو. په دې کې تقریبا یو 3 وجې نه دا خالي نه و د ده دا کړه. لومړی خو دا چې هغه د ده په کول ولاړ شو، دا د ده د طرفه یو تمثیل و، یو دوکه وه مسلمانانو ته ورکول و، چې ده وویل چې په دې سره مو خلک معلومول چې څوک رښتیا د مو دښمنان دي، څوک مو نه دي دښمنان، یا هغه د ده چې کوم نظر و دا قصدن د یو څه وکړو. خو لیکن یا دویمه وجه دا ده چې ده قصدن دا ونه کړو، دا د ده ته الله جل جلاله رښتیا هدایت وکړو. شکر الحمدلله چې دی خپله په دې اقرار کوي چې ما ته الله هدایت وکړو، معنا چې زه خو په ګمراهۍ کې یم، په دې خو دی خپله هم اقرار کوي چې په ګمراهۍ کې ومه چې د امارت خلاف نه کوم، ما ته الله هدایت وکړو. نو ده چې کله دغه خبره وکړه، نو هلته دی چې کوم ملک کې پناه اخیستې ده، هلته چې دوی کومه انټرویو ورکړې ده، هلته چې کوم رپورټ د دوی نه اخیستل شوی دی، نو په هغې کې دوی ویلي چې مونږ د امارت خلاف یو، مونږ چې دلته راغلي یو د امارت نه راتښتېدلي یو، د امارت مونږ سرسخته دښمنان وو، په میډیا کې به مو د دوی خلاف نشرات کول، نو ځکه دلته راغلو. نو هغه څوک چې دوی ته یې پناه ورکړي، نو هغې ورته وایي چې بس صحیح ده، ته تا پناه به قبلوو، خو لیکن دغه کار به دلته هم کوې، دلته به هم ته د امارت خلاف پوسټونه کوې، د یې خلاف لیکنې هر څه به کوې، که دا کار دې ونه کړو نو بیا د تا پناه نه قبلېږي. نو ده ته الله هدایت وکړو، دی توبهګار شو، صرف دومره یې وویل چې زه غلی کېږم، غلی شو 13 ساعته. نو د هغې نه وروسته همغه چا ورته وویل چې ته یې ته خو پناه د دې په خاطر نه ده درکړې چې ته به د امارت خلاف لیکنې نه کوې یا به خبرې نه کوې. نو بېرته یې دی هغه خپل کړه ته راجع کړو. او یا دریمه وجه دا هم کېدای شي، خدای دې نه کړي، خدای دې نه کړي، چې د بعضې تش په نامه مبارزینو د طرفه، بعضې جذبتي مبارزینو د طرفه ده ته داسې خبرې، داسې لیکنې کېدې چې دی مجبور کړو چې بېرته همغه خپله کړه ته ووړي. مونږ په میډیا کې ډېر مبارزین وینو، ډېر هغه څوک وینو، هر څوک ځان ته مبارز وایي، ځان ته د اسلام داعي وایي، خلک اسلام ته رابولي. نو هغه کله کله ځینې خو داسې وي چې هم په مبارزه پوهېږي، هم د دعوت په اصولو پوهېږي، چې هغه یو کافر ته هم قناعت ورکولی شي، هغه اسلام ته رابولي. ځینې بیا داسې وي چې هغه ساده مبارزین وي، هغه څوک ځینې ساده مبارزین چې دي، هغه څوک دي چې هغه د ده په خبرې باندې هم دوکه شو، هغه ته یو د میډال ورکول هغه وکړي چې یاره ته خو یو تکړه لیکوال وي، یا هغه یا دغه ته خو باید امارت ته راغلی وای. نو هغه څوک و، بعضې جذبتي مبارزین و چې هغې بس خبرې ورته شروع کړې چې ته خو 20 کاله د امارت سپکاوی کړی، اوس په تو باندې ما کړې ډېره، تا باندې د اسلام نه تقویه کېږي، بس د تا خو او دا وکړم. دا خبرې ځینې مبارزینو په نامه باندې، د اسلام په نامه باندې ځینې خبرې د خلکو دا ورته لیکلی چې هغه دی بیا بېرته مجبور شو چې د هغه اسلام د دریځ نه واوړي. نو زه دی که د ده په شان نور دي، که د ما ویډیو تر دوی پورې ورسېده، زه دوی ته وایم چې دا کوم څه چې کوئ تاسو خپل هم پرې پوهېږئ چې په غلطه یو، خو د الله په خاطر د اسلام خلاف کار مه کوئ. قسم په الله د تاسو دغه عناد د اسلام سره، دا به د ابوجهل د عناد نه سخت وي، ځکه ابوجهل که عناد وکړو، هغه داسې یو وخت و چې هغه د ابوجهل عناد تر ډېرو کسانو نه رسېدو. نن د تا د عناد د وجې نه هغه ناپوهه خلک چې په میډیا ته ناست دي، هغه د تا د عناد د وجې نه د اسلام نه ګرځي. که یو کس د تا د وجې نه د اسلام نه وګرځېدو، نو دا د تا تر ټولو لویو ګناهونو نه سخته ده. نو مونږ دوی ته سختې نه وایو، بدې نه ورپاسې وایو، هر څه چې مونږ د اسلام د حقانیت دعوت ورکوو. مونږ وایو چې دوی به مسلمانان وي، خو لیکن د حقانیت مسلمانان شئ، رښتینې مسلمانان شئ. که د اسلام دفاع نه شئ کوئ، اسلام پسې بد مه وایئ. امارت خو دا ټولو ته ویلي دي، او ټولو ته دا به اوس معلومه شوې وي چې د چا په خبرو باندې نه راګرځي د خپل دریځ نه. والله العظیم که څوک دا خو څه کوي چې دا ټوله دنیا یې خلاف شي، که د یو مکتوب نه، د یو هغه د دوی د فرمان نه، د یو امر نه که چا وګرځوه،
په دې 4 کلونو کې تر اوسه د امارت یو فرمان نه دی لغوه شوی، یو مکتوب نه دی لغوه شوی، یو هدایت د دوی نه دی لغوه شوی. نو دوی د خپلې خبرې نه ګرځي، یوازې خپل اعمال مه بربادوئ، یوازې خپل هغه آینده مه خرابوئ، د هغه ځوان نسل عقیدې مه خرابوئ. نو په دې خپلو کړه باندې لږ داسې د زړه په غوږونو باندې فکر وکئ. دومره فکر وکئ چې د چا په خلاف ولاړ یمه، د اسلامي نظام په خلاف ولاړ یمه، د اسلام په خلاف ولاړ یمه، نو ته بیا که کله لږ فکر وکړې نو بیا به تا ته پته ولګي. او هغه څوک چې په میډیا کې مبارزه کوي هغوی ته وایو د الله په خاطر که یو څوک اسلام ته نشي رابللی، د اسلام نه یې مه منفور کوئ، د اسلام نه یو څوک مه منحرف کوئ. داسې یو څه مه کوئ چې هغه د تا د وجې نه هغه د اسلام نه وګرځي. داسې یو عمل باید ترسره کړي چې د تا د وجې نه خلک اسلام ته راشي. که د صحابه و د تابعینو د انبیو اخلاق هغه کردار مونږ وګورو چې هغې دعوت څنګه دین ته ورکوه، نو بیا به مونږ پوه شو چې یاره زه اوس داعي یم او که زه یو منحرف کوونکی یم د خلکو، زه خلک د اسلام نه وړوم که خلک اسلام ته راولم. دعوت په ډګر کې د مسلمان کې باید 2 صفتونه وي. د دعوت په ډګر کې باید تر ده حلیم او عاجز خویه باید نه وي، تر ده اخلاقي نیک خویه باید نه وي. اما د جهاد په ډګر کې د کفارو د مقابلې په ډګر کې تر ده غیرتي شجاعتمن باید بیا څوک نه وي.